احتیاط کوا. احتیاط کوا ته په انګلیش کې وایي بی کیئرفل. بی کیئرفل. همدا اوس. همدا اوس ته په انګلیش کې وایي رائټ ناو. رائټ ناو. سو شو. سو شو ته په انګلیش کې وایي واټ happened. What happened. دا سدي. دا سدي ته په انګلیش کې وایي what is this. What is this. هغه سدي. هغه سدي ته په انګلیش کې وایي what is that. What is that. د داسې نور ویډیوز لپاره مونږ در سره لایک او فالو کړئ او د مکمل درسونو لپاره زمونږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ چې د هغې نوم دی ټیچر حکمت انګلش. مننه. ته چیرته روان یې؟ ته چیرته روان یې ته په انګلیش کې وایي ویر آر یو ګوینګ. ویر آر یو ګوینګ. دا ونیسه. دا ونیسه ته په انګلیش کې وایي هولډ دس. Hold this. کله هم نه. کله هم نه ته په انګلیش کې وایي never. never. بیا کوشش وکړه. بیا کوشش وکړه ته په انګلیش کې وایي try again. try again. دا صفا یا پاکړه. دا صفا یا پاک ته په انګلیش کې وایي clean this. clean this. د داسې نور ویډیوز لپاره مونږ در سره لایک او فالو کړئ او د مکمل درسونو لپاره زمونږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ چې د هغې نوم دی ټیچر حکمت انګلش. ته خپل وخت ضایع کوې. You are wasting your time. You are wasting your time. هغه همیشه دروغ وایي. He always lies. He always lies. د هغې قسمت ډېر خراب دی. Her luck is very bad. Her luck is very bad. آیا تاسو وخت لرئ؟ Do you have time? Do you have time? نه زه وخت نه لرم. No, I don't have time. No, I don't have time. مننه. داسې نور ویډیوز لپاره مونږ لایک اینڈ فالو کړئ او د مکمل درسونو لپاره زمونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې د هغې نوم دی ټیچر حکمت انګلش. شکریه. ټیچر حکمت انګلش. شکریه. هغه زما ورور دی. He is my brother. He is my brother. ناوخته کېږه مه. Don't be late. Don't be late. راځه چې ځو. Let's go. Let's go. هغه راتللی شو. He could come. He could come. دا څه شی دی؟ What is this? What is this? هغه ممکنه ده انګلیسي زده کړي. He may learn English. زه انګلیسي ویلی شم. I can speak English. I can speak English. زه هیڅ کلم ناوخته نه راځم. I never come late. I never come late. د داسې نور ویډیوز لپاره مونږ در سره لایک او فالو کوئ. جاړه ما ته په انګلیش کې څه وایي؟ جاړه ما ته په انګلیش کې وایي don't cry. Don't cry. زه کله کله دوايي خورم. زه کله کله دوايي خورم ته په انګلیش کې څه وایي؟ زه کله کله دوايي خورم ته په انګلیش کې وایي sometimes I take medicine. Sometimes I take medicine. آیا تاسو مصروف یئ؟ آیا تاسو مصروف یئ ته په انګلیش کې څه وایي؟ آیا تاسو مصروف یئ ته په انګلیش کې وایي are you busy. Are you busy. آیا تاسو اوده یئ؟
آیا تاسو اوده یی ته په انګلیش کې څه وایي؟ آیا تاسو اوده یی ته په انګلیش کې وایي؟ Are you asleep? Are you asleep? آیا تاسو غواړئ چې اوده شئ؟ آیا تاسو غواړئ چې اوده شئ؟ آیا تاسو غواړئ چې اوده شئ ته په انګلیش کې څه وایي؟ آیا تاسو غواړئ چې اوده شئ ته په انګلیش کې وایي؟ Do you want to sleep? Do you want to sleep? نو بیا لاړ شئ او اوده شئ. نو بیا لاړ شئ او اوده شئ. نو بیا لاړ شئ او اوده شئ ته په انګلیش کې څه وایي؟ نو بیا لاړ شئ او اوده شئ ته په انګلیش کې وایي then go and sleep. then go and sleep. مننه. داسې نور ویډیوز لپاره مونږ لایک اینڈ فالو کړئ او د مکمل درسونو لپاره زموږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ. ما ته مه ګوره. ما ته مه ګوره ته په انګلیش کې څه وایي؟ ما ته مه ګوره ته په انګلیش کې وایي don't look at me. don't look at me. مسله څه دی؟ مسله څه دی ته په انګلیش کې څه وایي؟ مسله څه دی ته په انګلیش کې وایي what is the matter. what is the matter. احمد یو ادبناک شاګرد دی. احمد یو ادبناک شاګرد دی ته په انګلیش کې څه وایي؟ احمد یو ادبناک شاګرد دی ته په انګلیش کې وایي احمد is a polite student. احمد is a polite student. زه ممکنه ده چې سبا راشم. زه ممکنه ده چې سبا راشم ته په انګلیش کې څه وایي؟ زه ممکنه ده چې سبا راشم ته په انګلیش کې وایي I may come tomorrow. I may come tomorrow. دلته راشه. دلته راشه ته په انګلیش کې څه وایي؟ دلته راشه ته په انګلیش کې وایي come here. come here. مننه. داسې نور ویډیوز لپاره مونږ لایک اینڈ فالو کړئ او د مکمل درسونو لپاره زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ.